بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې ښه به یاستئ. زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ. ملګرو زمونږ درس نن په CMD کې ټری کمانډ دی. ټری چې ټری به موږ څنګه استعمالوو. ډېر زبردست کمانډ دی او ډېر زبردست کیورډ دی. زه راغلم CMD ته. ټری ماته دې لپاره استعمالیږي ملګرو چې زه وکولی شم په هغه فولډر کې دننه نورې فولډرې هغه د ټری په شکل کې وګورم، یعنی د کیټګوري په شکل کې هغه زه وګورم. ګورئ ملګرو، زه راځم ډیسکټاپ ته او دې کې فار ایگزامپل رالم فرست فولډر ته. صحیح شوه. زه لیکم ټری TREE. چې کله ما ټری ولیکه ما ته همدغه فولډر دا د ټری په شکل کې راته شو چې دې کې سیمپل فولډر دی. سیمپل فولډر کې دا فولډر دی، دې فولډر کې دا دی. بیا هم دې فولډر کې هم دې سره فولډر کې څنګه کې دا هم شته، دې فولډر کې دننه بیا دا فولډر دی. ول صحیح شو. اوس که ته دغه فولډرو ته ورځې نو تا ته تیاره نومونه موجود دي. CD به ورته ولیکې ورغلې. صحیح شوه. CD هماغه ته ورغلې. صحیح ده که نه؟ CD ډاټ ډاټ CD ډاټ ډاټ. صحیح شو. واپس ترېنه رالم. بله خبره ملګرو به موږ دا زده کړو چې CD کې موږ سره لږ څو ټریکس دي. صحیح شوه. چې هغه تېره ویډیو کې موږ ځکه نه ویلي چې هلته خو بګینر و، اوس لږ لږ ایډوانس ته نږدې یو. صحیح شوه ملګرو. ګوره ملګرو ما DIR ولیک. DIR مې چې څنګه ولیکه ما ته اټومیټیکلي ټول شو. صحیح شوه. زه راځم CD اپلوډز ته. دلته که زه DIR ولیکم ما ته پوره ټولې څه شو کېږي، فایلونه فولډر هر څه ما ته په دې کې شو کېږي، دې کې چې کوم مطلب موجود دي. زه ورته وایم نه، څه کار راته وکړه، همدا راته له دې څخه کاپي کړه. زه به چې ورته ولیکم DIR به ورته ولیکم. صحیح شو. پایپ کلیپ انټر. یعنی دې کې چې کوم یو فایلونه دي دې د دغه ډیټ سره ټایم سره او فایل سایز نمونه سره ټول راته کاپي کړو. زه به اوس راشم نوټ پیډ یو فایل به اوپن کړم، دلته به یې پیسټ کړم. څنګه ما پیسټ کړو ټول انفارمیشن چې کوم ماته په کمانډ پرومپټ کې شو کېده دا راته په نوټ پیډ کې 1 by 1 شو. زه ورته وایم فار ایگزامپل ډیټ او ټایم مې نه دی پکار، نوم مې د هغې پکار دی، نوم مې سایز پکار دی، هېڅ مې نه دي پکار، صرف نیم مې پکار دی. زه به څه ورته لیکم DIR سلش به ورته ولیکي، B به ورته ولیکي. B دې چې ولیکه سپیس پایپ به ورته واچوې کلیپ انټر. دا مې ایسته که کنټرول وي سره مې پیسټ کړه نو ما ته ښکاري. ګورئ ملګرو 1 by 1 ما ته هماغه شو کېږي. له دې څخه وروسته ما سره بله کمانډ څه شی دی. زه یم فار ایگزامپل همدغه ځای کې ما ته دغه فایل راوله، زه نوټ پیډ فایل نشم راوستی. فار ایگزامپل DIR مې ورته ولیکه. صحیح شوه. ګریټر دین علامه ورته واچه. ګریټر دین دې چې ورته واچه هلته ته فار ایگزامپل نوم ولیکه. فار ایگزامپل احمد ډاټ TXT انټر. ټول معلومات په همدغه فولډر ته راغلي، دلته به راته پیسټ شوي احمد په نوم باندې. دا دي. صحیح ده ملګرو. دې سره هم ډیټ او ټایم راغی. ولې راغلی؟ ځکه ما DIR سمپل لیکلی دی. صحیح شوه. که چېرته ما DIR B لیکلی وی دا به سره نه راتلو. نورې خبرې هم په DIR کې شته. فار ایگزامپل ما DIR ورته ولیکه، ګوره ما ته معلومات شو کېږي. ها یو بل مې ولیکه DIR B. ګورې ملګرو ما ته دلته څه شو کېږي، دا ما ته شو خو از ا نیم A B C D که نه همدا شان LNTQRS. ښه زه ورته وایم دا ما ته په آرډر باندې شو که آرډر. صحیح شوه. تاسو به څه ورته ولیکئ DIR /O. صحیح شو D. اوس چې کوم یو لیټیسټ وي لیټیسټ هغه به ته د اخر کې راځي، خو دا ډیټ ته ګوري. ښه دې ډیټ ته ګوري ډیټ. صحیح ده که نه؟ بیا زه ورته وایم فار ایگزامپل سایز د ترونه که نه دا سایزونه خو ډېر ګډوډ راغلي. DIR OS. تاسو ته ښکاري. ګورئ ملګرو چې کوم سپک وي هغه به بره وي او چې کوم درانه وي هغه به لاندې راغلي. صحیح ده. دا شان ډېرې خبرې په دې کې موږ سره موجود دي. له دې څخه وروسته ما سره بل څه شی دی DIRP. پی معنا دا ده ملګرو که چېرته فار ایگزامپل تا سره په دې اپلوډز فولډر کې ډېر زیات فولډرې فایلونه موجود دي،
ته وایې چې زه سکرین بای سکرین دا کتل غواړم یعنی د CMD چې څومره سکرین دی د سکرین بای سکرین کتل غواړم تاسو ورته پی ولیکئ انټر پریس کړئ ګوره دا یو سکرین ماته شو کېږي پریس any key to continue دا ما که فار ایگزامپل دې ځای کې زما فایل یا فولډر نشته انټر پریس کوم دې ځای کې هم نشته انټر پریس کوم سکرین بای سکرین به تاسو ته دا شو کېږي دې ته وایي پی صحیح شوه له دې څخه وروسته ما سره بل څه شی دی dir /s انټر دې چې پریس کړه تا ته چې په دې فولډر کې سب نورې فولډر وي ټولو نه تا ته معلومات درکړه او ټولو نه تا ته معلومات درکوي صحیح ده ملګرو cls ښه بله خبر ما سره په cd کې ده دومره کارونه موږ ملګرو وکړو زه ورته وایم چې ما بوزه cd مې چې ولیکه ټیب به وکړم ټیب بټن زه چې کله ټیب وکړم یعنې په دې فولډر کې چې کومې فولډر دي ټولې ما دلته 1 by 1 راځي ډیسکټاپ راغی انټر بیا cd لیکم سپیس ټیب وهم 1 by 1 ماته شو کېږي فار ایگزامپل دې ته تلل غواړم یس اوس زه وایم چې هغه مخکیني چې کوم کارونه وشو هغه هلته ماته ریپیټ کا ماته وښایه صحیح شو تاسو به چې ولیکئ دوز کی /history انټر تا ته وایي چې تا مخکې دا کارونه کړي دي صحیح شوه که اوس تاسو دا یو راوستل غواړئ نو تاسو ایرو کیز په ترو باندې تاسو دا کولی شئ ایرو کی په ترو باندې صحیح شو دا بره چې کوم کی دي 1 by 1 ته خوا تللی شئ 1 by 1 تاسو دا کولی شئ که لاندې راځئ نو لاندې به 1 by 1 دې خورئ زه یم فار ایگزامپل دغه شارټکټ په ترو باندې ماته راوله تاسو به کیبورډ نه F7 پریس کوئ F7 دې ځای کې تاسو ورته ورتللی شئ کوم دی په کار دی کوم ته ورتلل غواړئ صحیح شوه زه یم فار ایگزامپل ما ورواله dir کلیپ ته تاسو به ایرو کی څخه لیفت یا رایټ والا نمبر یو دانه پریس کوئ به تاسو اتومیټیکلی راولي صحیح شو dir کلیپ صحیح ده ملګرو دا ما سره دا یو د دې څخه وروسته ما سره بل څه شی دی زه وایم فار ایگزامپل دا هیسټري راته کلیر کا لکه فار ایگزامپل دلته راشم ډوز کی دلته بیا ولیکم ډوز کی /history صحیح ده هیسټري دا ماته شو کېږي زه دا راته کلیر کا تاسو به مخکې F7 پریس کاو کنه اوس Alt F7 پریس کړئ Alt F7 چې کله پریس کړئ تاسو ته به اتومیټیکلی کلیر شي ګوره انټر اسم راته راغله یا زه فار ایگزامپل F7 پریس کوم F7 کې ماته ما یو دانه شو کېږي ځکه چې ستا ټوله هیسټري کلیر شوه له دې څخه وروسته زه راځم فار ایگزامپل ورته وایم چې ماته کالکولیټر اوپن کا هر څه تاسو اوپن کولی شئ صحیح شوه فار ایگزامپل کیلک ما ولیکم ماته به اتومیټیکلی کالکولیټر اوپن شي زه ورته اوس وایم چې د کالکولیټر پلیس کوم ځای کې دی یا دا کوم کال باندې کریټ شوی دی تاسو به څه ورته ولیکئ dir به ورته ولیکئ calc.exe انټر sorry dir calc.exe صحیح شو dir calc.exe /s تاسو ته شو کېږي ملګري چې دا 2009 کې کریټ شوی دی صحیح شو په دغه نوم باندې تا ته وایي چې دا فایل دی calc صحیح شو calc.exe چې ټول فایل دومره بایټه کېږي صحیح ده ملګرو دا تاسو دلته شو امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست